څه کې وو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې خو زه ټول افغانان مننه کوم چې موږ همیشه دعاګانو کې یاد ساتلي او دعاګانې کوي. تاسو نه مننه چې موږ ته راغلي او موږ هم تشویق کولو. نو واقعیت څنګه چې تاسو ته معلوم ده، لکه ټولې دنیا ته معلوم ده، موږ په سپینرز باندې د موږ ټیم ښه یادېږي او ښه دی. نو د ما په ټیم باندې د ما په ټولو سپینرز بالرز باندې فاست بالرز باندې بلیو و، باور مې و چې انشاءالله دا ټارګټ موږ ډیفینډ کوو، ځکه چې وکټ د سپینینګ ولا. بله، دا بریا پاکستان ته زنګ خطر کېدای شي ځکه هغه هم په فاست بالینګ باندې ډېر حساب کوي. او څنګه چې تاسو وکتل وکټ د سپینینګ دپاره ښه وه، لکه فاست بالینګ دپاره دومره ښه نه وه، سپینینګ ته ډېر سپورټ ورکوو. نو موږ مخکې لکه د میچ وکټ نه وه چیک کړې، دا اوس مو میچ هم وشو، وکټ مو هم چیک کړله. نو کوشش به وي چې داسې وکټو کې موږ 140 150 پورې رنز کوو. نو انشاءالله د موږ سپینرز به لکه ډیفینډ کوي 140 50 رنز که هر ټیم وي. نو د موږ سپینر ښه دي د نورو سپینرز مطابق یا د نورو ټیمو مطابق. کور آباد، مننه. تاسو هم مننه.